الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبوهم وتحسبوهم ومو پزور وای تا پزور د ح سره وجنګ ولا ح د هم ستوري دی وتح سین پزور وای س با په پیش وای بو ها په پیش د میم سره ځای کوم میم اظهار دی وتحسبوهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم همزه پزور د یا سره یو ځای کې دلته مو مدلین جوړ کړي مدلین په نرمي سره ویل کېږي ای قاف باندې زور دی او الف مدد دوه حرکت کشو ای قا پر وا باندې وا درون توري دي د ژبې پر سر بیا وایست او درون بیا وایست خوله به مو د هوا ډکوي د ژبې اخره به مو نرم تالو ته پورته کوي ای قا ضو که ستاسې ورته پام دی زه یو زور استعمالوم دا یو زور دی یو نون ساکن دی په تنوین کې دغه نون په دغه واو کې مدغم سوی دی نو دغه وا په یو زور د واو سره وجنګوي نون یې اورنک څنګه وایو ای قاظا وهم را په پیش وایي را درنه ده رو قاف په پیش لري واو مددي دوه حرکت یې راکش دی رو قو دو دلته زه نه ودرېدم ادغام کوم دال په یوه پیش په واو سره جنګوم دغه چې یو پیش دی یو نون دی دا نون یې په واو کې مدغم سوی دی ګډ سوی دی نو موږ تاسې غوڼه کوو څنګه وایي وهم رقود ونقلبهم ونو نون به نکه شوي ونو قاف دروندې د لام سره یې وجنګوي لام بیرته په زیر وایست ونقلي با په پیش وایست بو ها په پیش د میم سره وجنګوي میم اظهار کوي غوڼه به نه پر کوي که شوي به نه ونقلبهم زال د ژبې پر سر وایست زال زور لري الف مدد ذا تا په زور د لام قمري سره یو ځای کې حمزه الوصل نه ویل کېږي ذات الیمین یمین ذات الیمین ذال دوه حرکت کش کې مد اصلي د الف دی تا مو په زور د لام قمري سره وجنګول یا مو په زور وویله که شوی نه میم زیر لري یا مدد دلته مد اصلي د یا دی میم په دوه حرکت راکش کوي می نی نون به نه کشوي نی به نه وایست ذات الیمین لند بیا راوګرځوئ نون وذات الشمال وذا زال د ژبې پر سر باندې ووم په زور وایي زال باندې زور د الف مدد تا مو په زور د شین سره وجنګول شین مو بیرته په زیر وایي دغه حمزه الوصل نه ویل کېږي دغه لام شمسي نه ویل کېږي وذات الشمال میم کش کې دوه حرکت میم زور لري الف مدد لام په زیر ورسره وایي وذات الشمال وکلبهم واو په زور وایي کاف د لام سره جنګو وکل با په پیش وایو بو ها په پیش د میم سره جنګو هم اوس نو په دغه ځای کې با په پسې د میم موږ تاسې دلته اخفا کوو څنګه وایو وکلبهم هم شونډان ټینګ مسره مشکلوي داسې یو نري چوله ور پرېږدي که تاسو شونډان ټینګ سره ومشکلوي هغه د میم غوڼه ځینې جوړېږي څنګه بیا وایو وکلبهم باسط با بیا بزور لري الف مدد دوه حرکت کشو سین په زیر وایي سی تو درون توري دي دلته پر تو باندې تنوین دي دوه پیشونه دي ذال په پسې دي دلته نون اخفا کوو د تنوین نون باسط ذراعیه ذی ذال په زیر وایو که شوی نه را باندې زور د الف مدد دوه حرکت کشو ذراع عین په زور د یا سره وجنګوي مدلین دي عی هی ذراعیه با په زیر د لام قمري سره یو ځای کې دغه حمزه الوصل چې په با پورې مشتې دي دا نه ویل کېږي بل واو په زور وایي و صاد د درنو تورو څخه دی پر صاد باندې زیر دی یا مدده دلته به صاد راکش کې دوه حرکته که چیرې تاسې دلته درېږي پر دال باندې به قلقله هم وکړي او دلته به مد عریق د سکون جوړ کړي صاد به راکش کې څلور پنځه حرکته نو بیا څنګه وایو
بالوصيد ذراعيه بالوصيد. لام پزور وای لا وطا لعت لامو پزور وای واو مو پزیر د طا سره وجنګوي طا که زور ولري که زیر ولري که هر طوري پزور او په هر حرکت موږ سره جنګو طا همیشه درنه ده. لا وطا لا وطا لعت د طا او د ت د اواز درمنځ باید فرق وکړي. لا وطا لعت لعت پر عین ته به جټکان وکړي لع به نه وایاست. لا وطا لعت علیهم عین په زور وایو لام باندې زور دی یا مده ده علی مده نه ده وبخښه لین ده علیهم ها په زیر د میم سره وجوږي میم اظهار دی مخرج ټینګ علیهم علیهم د میم اواز به پیدا کوي مګر غونې ته بیا نه بیایاست. لام میم اظهار دی. لام په زور وایو له واو په زور د لام سره جنګو لام په زور د یا سره جنګو مدلین جوړو تا په زور وایو لولیت منهم میمو په زیر د نون سره یو ځای کې نون اظهار دی نون ساکن دی نون اظهار دی په دې خاطر چې ها په پسې ده ها د ستوني د تور څخه ده منهم میمو اظهار کی منهم من چې وایست ژبه تالو سره مشلوي هم چې وایست دواړه شونډان سره مشلوي من هم فا په زیر وایو فی را باندې زور دی را دلته درنه وایي دا را هم درنه وایي د په پسې را هم درنه وایو فی را ولمولیت فی را ولمولیت فامو په زیر ول رامو زور لري الف مده دي دوه حرکات مکاش کړه پر را باندې تنوین دي دوه زور دي دلته واو پس راغلي د يرملون د توري څخه دلته ادغام د غونې سره دي څنګه وایو فیرا و ل مو لیت و ل مو لی جټکا به ورکی همزه ته منهم بیا دغه رقم توری دي نون هم اظهار کوو میم هم اظهار کوو منهم دواړه غونې ته لځي رعب را درنویو د عین سره جنګو رعب باندې دوه زورونه دي په دغه ځای کې چې موږ تاسې ریږو په یوه زور یو الف باندې وایو مد اصلي په رقم یې جوړوو او دریږو دلته دغه نون د تنوین نه ویل کیږي څنګه وایي رعب وکذلک واو مپزور وای کاف مپزور وای وک زال باندې تیر زور دی مد اصلي د الف دي دوه حرکات کاش کی ذا لیک لام بنرکش لیک بنوست یا لیک بنوست لام کاف سره وجنګوي وکذلک بعثناهم با مو پزور ویل عین مو د ثا سره وجنګوي ثا د حمس د تور څخه د حمس مو وکي بعث ثا کوشش وکي چې د خپل څلور سره غاښه یا د دوه غاښه د ژبې پر سر باندې کښېږدي او د ثا سره هوا جاری وي چې موږ تاسې ثا باندې حمس کوو نون باندې تیره زور دی دوه حرکت کشو نه هم میم ها د پیش د میم سره جنګو میم باندې اظهار دی د مخرج باید د میم معلوم سي بعثناهم هم میم به ادا کی مگر غونې ته بیا نه بیایاست لیتساءلوا بینهم لامو په زیر وایم په زور وایي لیه تا په زور وایي ته سین باندې زور دی الف مده دی په پسې په دغه یو توري کې همزه راغلي دلته مد متصل واجب جوړیږي دا به خامخا تاسې څلور پنځه حرکته کشوي څنګه وایي لیتساءلوا لام باندې پیش دی واو مده دی دا به دوه حرکته لام را کش کی بینهم
باندې زور دی یا لین ده دلته مد لین جوړو. نون په زور وایي نه. ها په پیش د میم سره جنګ وو دلته درېږو میم اظهار کوو مخرج یې ټینګوو مګر غونې ته نه بیایو. څنګه وایو؟ لیتساءلوا بینهم لیتساءلوا بینهم قال قاف زور لري الف مده د قاف دی غټ قاف دی ستوني ته راولي خوله سره راټول کی په دروند دی وایست. قال قائل قاف زور لري الف مده دی په دغه یو توري کې حمزه ورسره راغلی دی دلته مد متصل واجب جوړیږي. از مشتاس پیسلا دلته بیا دغه علامې ته بل غټ مادي دا به څلور پنځه حرکت راکش کی همزه به په زیرس ای دغه همزه به نه کشوي او نه به همزه د لام سره جنګوي. قائلم دلته لام باندې تنوین دی دوه پیښونه دي میم سره راغلی دی د یرملون توري څخه دلته ادغام د غونې سره دی یعنی دغه دوه توري موږ تاسې سره ګډوو. نون دغه نون چې دی دا نون په میم کې ګډ سوی دی دلته میم شد اخیستی دی نو یو پیش د میم سره وجنګوي. څنګه وایو؟ قائل منهم همیشه چې تاسې منهم وایست په نون اظهار کوي میم اظهار کوي. منهم کم لبثتم کم کا په زور د میم سره وجنګوي میم اظهار کوي کم. لام په زور وایست له با په زیر د ثا سره وجنګوي ثا باندې همسي لبثتم تم تا به په پیش د میم سره وجنګوي میم به اظهار کوي. کم لبثتم دلې موږ هسې ودرېدلو. قاف باندې زور دی الف مده دی قا لام پیش لري واو مده دی راکشه کوي دوه حرکته قالو لبثنا لام په زور وایه با مو په زیر د ثا سره وجنګول پر ثا باندې همس دی. نون به زور لري الف مده دی نون به دوه حرکته کاش کوي. قالو لبثنا یوما یم په زور د واو سره وجنګول دلته واو لین دی یو دا مد په نرمي جوړیږي. میم باندې دوه زورونه دي د همزه پسې راغلی دغه د تنوین نون موږ تاسې مکمل وایو اظهار کوو یوما او همزه باندې زور دی واو لین دی او بعض کوشش پر وکړئ عین غدات یو ځای سره راغلي دي چې د عین اواز جلا کوي په همزه یې ونه وایست غدات د دال په ژبې پر سر یې ونه وایست. د ما تاسې ولید چې د عقل د غاښ نیولو بیا د نیش تر غاښ پورې په دغه اندازه که د راسته طرف د ژبې پورته کوئ لوړو غاښو ته او که چپه طرف پورته کوئ او که دواړه طرفونه پورته کوئ غدات په دغه شکل ویل کېږي. څنګه وایي؟ او بعض یوم یا زور لري واو لین دی دلته موږ تاسې میم ساکن کوي دلته ودرېدلو دغه طا د پر طا باندې درېدل مطلق دی یعنی وقف مطلق دی دلته درېږو. او بعض یوم میم مخرج په ټینګ کوي غونې ته بیا نه وړي. نو دلته چې موږ تاسې درېږو موږ دلته مد لین عارض لسکون جوړو. نو څنګه وایي؟ او بعض یوم سیسو قاف باندې زور دی الف مده دی قا لام پیش لري واو مده دی لو قالو قاف دروندې په ستوني کې وایست قالو ربکم را په زور د با سره جنګو را درنه ده با په پیش وایو کاف په پیش د میم سره جنګو میم اظهار دی مکمل یې وایو شنډان سره ومشکلوي ربکم کوم میم اظهار وکړي میم اواز مخرج ټینګ کړي مګر غونې ته بیا نه بیایست. همزه په زور د عین سره وجنګوي به نه وایست دا دوه همزه نه سره جنګوي همزه او عین سره جنګوي لامو په زور میم په پیش وایه لان لډ اوازونه دي کشوي سیمه لمو بیما په زیر ول میم زور لري الف مده دی میم دوه حرکات کش کوي بیما لبثتم
لام په زور وایو با په زیر د ثا سره جنګ وو پر ثا باندې حمس کوو تا په پیش د میم سره جنګ وو میم اظهار کوو دلته درېږو دغه سکون اصلي سکون دی موږ تاسې عرضي سکون دغه و لکه موږ تاسې دلته ودرېږو د میمو په زیرو نه وایه دلته په وړغندي وایه مګر دغه سکون چې دی دغه وړغندی چې دی دا اصلي دی څنګه وایي لبثتم فابعثوا عهدكم بورقكم فام فزور د با سره وجنګوله دغه حمزه الوصل دی دغه نه ویل کیږي دغه فا فزور د با سره جنګو فب عین فزور و ثا باندې پیش دی واو مده دی او دلته دا بل توری په حمزه شروع کیږي نو دلته مد منفصل جائز شروع کیږي جائز دا معنی لري چې دوه حرکت هم کشولای سي او در څلورو حرکتو پرې هم کشولای سي فابعثوا احدکم ح دا ح نه ده دا ح ده پستونی کې بیا احدکم همزه په زور وای هم په زور وای دم په زور وای یو رقم اوازونه دي داسې مه کوئ چې سره جلا جلا کړي احدکم که په پیش د میم سره جنګ وو دلته د میم اخفا ده د میم ساکن وروسته بیا راغلې ده یا با راغلې ده احدکم بورقکم بی بام په زیر ول واو په زور وایو بی و را په زیر ده سپکول کېږي ری قاف درندې قی کوم میمو اظهار کی بورقکم هذه ها مو په تیر زور باندې کاش کړم دي اصلي د الف دی ها ذال په زیر وایو ذی د ژبې پر سر باندې دغه ها چې زیر لري دا یې تیره زیر دی مد صله کبرا دلته جوړیږي په دې خاطر باندې چې بل توري په حمزه شروع کیږي یعنی چې مد د مد توري په یو توري کې او حمزه په بل توري کې وي دلته مد منفصل جوړیږي مګر دا د ها ضمیر دی دلته موږ تاسې مد صله کبرا جوړوو که تاسې وینئ په دا سره یو کوچنی مد ورکړ دی نو دلته موږ تاسې مد صله کبرا جوړوو دغه ها څلور حرکته کشوو څنګه وایي هذه ها دا ها دوه حرکت کشوو ذی ذال یو حرکت دی هی الى المدینه دغه حمزه بنک ای بنوایست ای لل لام پزبر د لام قمری سره وجنګوي دغه یا نه ویل کیږي او دغه حمزه الوصل نه ویل کیږي ای لل مدینه میمو پزبر وایه دل باندې زیر دی یا مده ده نون زور لري تا زیر لري لنډ ادا کوو ای لل مدی دغه یو مد اصلي موږ پکښ لرو مد اصلي د یادي دال براکش کې دوه حرکته ای لل مدینه فلینظر فا مو په زور د لام سره وجنګول فل یا مو په زور د نون سره جنګو نون اخفا کوو ضا په پسې ده فلینظر دلته ضا باندې پیش دی را دلته ساکنه ده دغه را درنه ویل کیږي دغه پیش په خاطر باندې فلینظر ظر کې ضا هم درنه تور دي او را هم دلته درنه ادا کیږي کوشش وکړئ چې دواړه توري درنه ادا کړئ فلینظر ایو پر یا به نبر وکړي حمزه به د یا سره وجنګوي یا به په تیزي په پیش په سویس ازانګه وکشیده مور کوي ایو ها کشو څلور حرکته مد منفصل دی پر حذور دی الف مده دی بل توري په حمزه شروع کیږي ایوها از دا زاد دا ذال نه دی د ژبې پر سر نه وایي از کاف اندې زور دی
دغه یا الف مقصوره ده دغه نه ویل کیږي په دا تیره زور باندې موږ تاسې کاف کشو دوه حرکته طعاما فليأتكم برزق منه طعم په زور ول عینو په زور لري الف مده دي دوه حرکته کشو طا درنه ده میم باندې دوه زورونه دي نون اخفا کوو فا په پسې ده طعاما فليأ فا مو په زور د لام سره وجنګو لام به اظهار کوي فل یا په زور د حمزه سره وجنګو پر حمزه باندې جټکا وکړي فليأتكم تا به نه کشوي تی به نه بس تیکم کاف باندې پیش دی میم دلته بیا اخفا کیږي دا مو دریم وار دی چې موږ تاسې میم اخفا کوو دا باید ستاسې زده وي هر وخت که د میم ساکن وروسته بیا راغله یا با راغله تاسې به میم اخفا کړئ د میم ما تاسو ویل چې موږ تاسې میم اخفا کوو شونډان ټینګ نه نیسو فلیأتکم برزق با په زیر وایو را په زیر د ځا سره یو ځای کوو را د سپکول کېږي برزق قاف باندې دوه زیره دي دلته موږ تاسې میم په پسې دی برزق دغه میم مشدد دی په دې خاطر باندې چې دغه نون په دغه میم کې مدغم سوی دی نو د قاف یو زیر د میم سره وجنګوي برزق برزق منه نون مو اظهار کوي ها په یوه پیشوایو اوږده وینا برزق منه قیم قاف دروندي واو په زور د لام سره یو ځای کو ول یا په زور وایو ی تا په زور وایو ته ول ی ته لام په زور د طا سره جنګو دغه طا باندې زور دی او وبخښي پر لام د طا سره جنګو طا په زور د فا سره جنګو پر فا باندې همس کو ستاسو ته پامې دغه تی ده د طا ده د طا په ډکه خوله وایست وليتلطف ولا يشعرن ولا په زور وای لام باندې زور دی الف مده دی ولا یش یا په پیش د شین سره وجنګوله شین باندې شین د هم ستوري دی هم سپکو یش عین په زیر وای عی را درنه ده د نون سره جنګو نون باندې مکمل لغونه کو شدت دی نون نه شد لري یشعرن نون د غونې توري دی بیکم بام په زیر ویل کامی مو اظهار کی بیکم دا همزه مو په زور وایه ح مو په زور وایه دلته مو مد عوض جوړ کړي مد عوض دا معنی لري چې دغه مو په یوه زور او په یوه الف وایه نون ساکن نه ویل کېږي دا که زه تاسو هم چې نون ساکن ستاسې پام یې چې په دوه زورو دوه پیښو او دوه زیرو کې یو حرکت دی یو نون ساکن دی چې دې ته د تنوین نون وایي نو دلته دغه د تنوین نون نه ویل کېږي یو زور او یو الف باندې وایو مد عوض جوړوو دا انهم همزه په زیر د نون سره جنګوو نون په زور وایو انهم میمو اظهار کی یظهروا همزه مو په زیر دلته دغه همزه په زیر راسن موږ د یا سره جنګو دغه نون غونه کوو یظهروا ادغام د نون ساکن دی دغه نون چې دلته موږ تاسې وینو دغه نون په دا یا کې مدغم سوی دی ګډ سوی دی نو همزه په زیر د یا سره جنګو د نون غونه جوړوو یا په زور د وا سره جنګو وا درون توري دی د ژبې پر سر یې وست را درنه ده پر را باندې پیش دی
واو مددي رابع كشكي دو حركته يظهروا عليكم عليكم عینو په زور وای لام زور لري یا لین د علی کا پیش لري میم ورغندای لري دلته میم اظهار کوو علیکم يرجموكم یا مو په زور د را سره وجنګول یر را درنه ویل کېږي یر جیم په پیش وایي جو میم باندې پیش دی واو مددي مو کا په پیش د میم سره جنګو کوم يرجموكم يرجموكم او يعيدوكم همزه په زور د واو سره جنګو مدلین دی په نرمي وایو او یا په پیش وایو یو عین باندې زیر دی یا مدد د دوه حرکت را کش کی يعيدوكم دال په پیش د واو سره جنګو دلته مدي اصلي د واو دی دغه دال په دوه حرکت را کش کی کا په پیش د میم سره وجنګوي میم اظهار کی مخرج ټینګي غونیته ما بیس او يعيدوكم کوم د میم مخرج باید ښکاره کړي فی ملتهم فام را کش کړه دوه حرکته فی میم په زیر د لام سره جنګو لام بیرته په زبر سره وای پر لام باندې نه بدی ملتهم فی ملتهم ولن تفلحوا واو په زور وایو دغه نون ساکنه غل دی تا په پسې دغه نون اخفا کوو په غونه کې پټوو ولن تا مو په پیش د فا سره وجنګول فا باندې د هم ستوري دی مکمل هم سپرو وکي هوا به د خولې څخه جاری وي ولن تفلحوا حو حاده حو دلته مو مد منفصل جوړ کی د مد توري په یو توري کې دی او همزه په بل توري کې دی نو په منځ کې خالی فاصله راځي دغه مد دغه کوچنی مشتاس په کوچنی مد ورته وای دغه مد منفصل دی څلور حرکت یې راکشي وو ولن تفلحوا اذا إذا نو بخشي إذن إخفاء نص بسي همزة بسي دي مدى توري ملي دي ولا تفلحوا إذن همزة بزير وايو أو ذال بدوز وروي إذن بدا همزه مو پزور وای با مو پزور وای دال باندې دوه زورونه دي مشت دلته دریجو مد عوض جوړو او دلته په یو زور یو الف باندې وایو د مد اصلي په اندازې کې شو بدا الحمدلله دغه زموږ تاسو د نمرځي تجوید مشتاسي د څوم څخه د اتلسم آیات څخه شروع بیا مشتاسي تر شلم آیات پورې واخیستي الحمدلله یو بیا زه درته وایم ډېر کوشش پر وکړئ ان شاء الله تعالی زه به کوشش وکړم چې دا پیج څه درته غاټ کړم او په دغه ځای کې چې ستاسو پامې دا دلته نوشته دي ښه ګوره دلته نوشته دي نصف القرآن الحروف ښه په دغه ځای کې دلته نوشته دي دا شی که خوندو چې نه دي زده نو زه به ورته تشریح کوم دغه توري همیشه په قرآن کریم کې غټ نوشته وي د دا نورو تورو څخه غټ نوشته وي دلته قرآن کریم نیمه سوی دی دلته کښلي دي چې دغه د یا وروسته چې تا ده دغه تا د دغه تا څخه وروسته دا د قرآن اوله حصه ده لام څخه وروسته د قرآن کریم دوه ته یعنی دا حروف لکه مشوي الف با تا سا جیم دغه کم حروف یا دا توري چې دی حسابلی دي دغه توري د قرآن کریم نیمایه ده
تا په اوله حصه کې راځي د لام څخه وروسته دوهمه حصه شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو په پوه سوي یاست. دغه دلته که تاسو ته سوال پیدا کیږي چې دلته دغه څه شي کښلي دي، دغه یې کښلي دي چې دا نصف یعنې نیمایي د قرآن ده، او د یا څخه وروسته چې تا ده، لکه دلته په دغه ځای کې د یا وروسته چې تا ده، دغه تا په اوله نیمایي د قرآن کې راځي، او د لام څخه لام په دوهمه نیمایي د قرآن کې راځي. یعنې پر دغه توري باندې قرآن کریم په حروفو جدي حسابلی دی نیمایي سوی دی. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې په پوه سوي یاست. باشه، اوس بیا زه یوه وارې درته وایم، بیا انشاءالله تعالی تاسو کوښښ پر وکړئ. بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الله سبحانه وتعالى درت أسانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ما تاسو ویل چې دغه پیج ته که تاسو غواړئ چې وګورئ، ما دلته درته نښاني کړله چې تاسې پر کوم ځای باندې ادغام لري، چیرې